السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت محترمین او محترمو پوښتنه کړې ده چې د خپلې ښځې تېرودل ایا په دغه سره نکاح ماتېږي او که نه ماتېږي. محترمه په دغه صورت کې چې ښځه ته یې ورکړې شیدې ولاړې څکي او یا خاوند د ښځې ته یې وروړي شیدې وخوري، په دغه حالت کښې نکاح په خپل ځای ولاړه ده، باطله نه ده او ماته سوې هم نه ده. او البته خو دی ګناهګاره دی به له دې عمله څخه توبه کاږي، ځکه چې هغه خپلې شیدې د خپلې ښځې شیدې د انسان جز دی، بیا له ضرورت هغه استعمالول حرام دی. نو محترمه نکاح نه ده ماته، خو حرام کار دی. په دغه سره باید مسلمان توبه وکاږي، بیا له ضرورت دا نه دي ورته روا او جایز. ضرورت په حالت کې هم هغه د ډاکټر و دوا او غیره او غیره په صورتو کې چې مخکې موږ بیانات مسایل پرده کړي دي، خو استعمال یې نه دي روا خاوند ته، ولې دا د خاوند خپل جز بلل کېږي. دین المختار علی امین شرید المختار جلد دویم صفحه نمبر 449 باب رضا در رقم فتاوی هندیه جلد پنځم صفحه نمبر 355 در رقم فتاوی قاضی خان علی امین شهیدیه جلد اول صفحه نمبر 411 مکتبه رشدیه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته و مغفرته.